سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې به موږ تاسې په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړو، څنګه کولی شو د یوټیوب چینل مکمل سیټینګ وکړو، د یوټیوب چینل جوړول په افغانستان او پاکستان کې له یوټیوب پیسې ګټل، د هغې سیټینګ برابرول، د هغې چینل جوړول، د چینل مینو برابرول، یعنی څنګه کولی شو چې مکمل یوټیوب چینل جوړ کړو، داسې یو یوټیوب چینل جوړ کړو چې د هغې نه موږ تاسې پیسې وګټو، آنلاین پیسې ترې د یوټیوب چینل په واسطه باندې موږ تاسې پیسې وګټو. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ، زموږ چینل معراج خان سکیل سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې زه تاسې ته د یوټیوب چینل د جوړولو مکمل طریقه، د هغې سیټینګ، د هغې ته د پیسو ته برابرول ټول طریقه کار یې تاسې ته په همدې ویډیو کې ښایم. نو زموږ چینل معراج خان سکیل سبسکرایب کړئ. تر ټولو مخکې موږ تاسې به راشئ خپل یوټیوب چینل به څه کوئ، خپل یوټیوب چینل به تاسې راخلاص کړئ. یوټیوب چینل به تاسې سره په دغه شکل سره راخلاص شي. تاسې به په دې کې راشئ، په دې برخه باندې به کلیک واخلئ ورته. صحیح شو؟ چې کله په دې برخه باندې تاسې ورته کلیک واخیسته، بیا به په دې باندې بیرته دوباره دویم ځل بیا کلیک پرې واخلئ. را به شئ دلته په دې اکاونټ برخه باندې به تاسې څه واخلئ، په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې نوی اکاونټ جوړوئ، صحیح ده، چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخیست، دلته دغه د کومې جمع نشانه چې تاسې سره راځي، په دې جمع نشانه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ په دې جمع نشانه باندې به څه واخلئ، تاسې به ورته کلیک واخلئ. چې کله هم تاسې ته کلیک واخیست، دلته چیکینګ انفو راځي، کوم پاسورډ چې تاسې خپل موبایل ته ورکړئ هغه باندې به تاسې کلیک ورته واخلئ، هغه پاسورډ به ورکړئ یا فینګر لاک وي، هر شی چې اوسي هغه به تاسې دلته ورته ورکړئ. په دې ځای کې لیکل شوي دي موږ تاسې سره کریټ اکاونټ. په دې طریقې سره هم ستاسې نوی جیمیل اکاونټ جوړیږي، همدارنګه په همدې نوي جیمیل اکاونټ باندې به موږ تاسې یوټیوب چینل هم جوړو. را به شئ کریټ اکاونټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. کریټ اکاونټ باندې چې کله کلیک واخیست، بیا به راشئ دغه لومړي اپشن باندې به تاسې څه واخلئ، د دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. دلته په دې ځای کې تاسې خپل لومړی نوم ورکړئ او بیا به دویم نوم ورکړئ. لکه زما د خپل چینل دپاره یا هم زه خپل نوم ورکوم، کولی شئ چینل نوم هر وخت تاسې تغییر هم کړئ. زه راځم په خپل نوم باندې زه یو چینل جوړوم، زه راځم معراج شینواری لیکم. صحیح شو؟ معراج شینواری په نامه چینل جوړوم. ټیک شو؟ چې کله مې لومړی نوم دویم نوم ورکړه، بیا به راشئ په نیکسټ باندې به ځای کې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په نیکسټ باندې تاسې کلیک وکړئ، دلته به تاسې د خپل د زیږېدو نیټه ورکړئ چې په کومه تاسې په کومه نیټه باندې تاسې زیږېدلي یاست. زه راځم دا ورکوم، لکه زه د اکتوبر په 2 تاریخ زیږېدلی او یار 2001. ټیک شو؟ 2001. او چې کله په دې ځای کې به میاشت ورکړئ، ورځ به ورکړئ، کال به دلته ورکړئ او دلته به تاسې میل انتخاب کړئ، یعنې زه نارینه اوسم، دغه به تاسې ورته انتخاب کړئ. چې کله هم دا انتخاب کړه، بیا به تاسې راشئ په نیکسټ باندې به تاسې څه ورته واخلئ، کلیک ورته واخلئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخیست، دلته موږ سره 2 جیمیل راځي، یعنی دغه یوټیوب چې دی یا جیمیل چې دی موږ ته 2 جیمیل راکړه چې یو دی نه تاسې خوښ کړئ. که چېرته تاسې نوی جوړوئ، راشئ په کریټ یو آر آن ایمیل ادرس، په نوي ایمیل ادرس ځای کې تاسې کولی شئ چې جوړ کړئ. او که د بره 2 واړو کې تاسې هر یو خوښ اوسي هماغه انتخاب کړئ. لکه مطلب زما خوښ دی معراج شینواری یوه بیا، نو زه راځم دا معراج شینواری یوه انتخابوم او دلته په نیکسټ باندې زه ورته څه اخلم، کلیک اخلم. دلته اوس ماته چې یو پاسورډ تاسې ورته جوړ کړئ. صحیح شو؟ پاسورډ به زه څه ډول پاسورډ جوړوم؟ را به شو دلته زه یو پاسورډ دې ته جوړ کړم. لکه پاسورډ زه جوړوم، دې ته به لومړی حروف ورکړم، لکه لیکم افغان، په دغه شکل به تاسې دې ته پاسورډ جوړ کړئ. بیا شمارې ورکوم 55 او 5، دا شماره مې ورکړه. بیا راځم دغه ډالر نشان ورکوم. نو دغسې یو پاسورډ چې دی تاسې خپل چینل ته ورکولی شئ. صحیح شو؟ دغسې یو پاسورډ به تاسې ورته جوړ کړئ. تر څومره سخت پاسورډ چې تاسې جوړولی شئ، کوشش وکړئ هغه سخت پاسورډ تاسې جوړ کړئ، نو ستاسې پاسورډ به سخت وي، بیا به یې په اسانۍ څوک نشي معلومولی. را به شئ په نیکسټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک، دلته تاسې خپل موبایل شمیره ورکړئ. صحیح شو؟ موبایل یو شمیره ورکړئ. چې کله موبایل شمیره تاسې ورکړه، په نیکسټ باندې به تاسې څه واخلئ، کلیک واخلئ. ستاسې موبایل شمیرې ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به ورته داخل کړئ. نو په دې سره به ستاسې په جیمیل کې موبایل شمیره هم شي ایډ شي. صحیح شو؟ زه راځم موبایل شمیره زه نه ایډ کوم، راځم سکیپ باندې کلیک اخلم. چې کله مې په سکیپ باندې کلیک واخیسته، اوس ما سره معراج شینواری په نامه دا اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. زه به راشم دلته په نیکسټ برخه باندې به ورته کلیک واخلم. صحیح ده؟ په نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلم.
چې کله مې نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته دې کې به اخر ته لاندې راشي او دلته لیکل شوي دي اګریو، یعنی زه د یوټیوب یا د جیمیل یا د ګوګل د څومره پالیسي چې ده دا زه قبلوم. راشئ اګریو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. موږ اوس تاسې به یوټیوب چینل چې دی جوړ شي د هغې سیټینګ بیا ورسره وکړو، د هغې پیسو ته برابرول، دا هر څه به انشاءالله ترسره کوو. نو که بیا هم تر اوسه هم تاسې چینل نه یې سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلیک واخلئ تر څو نوي ویډیوګانې تاسې ته په وخت سره در رسیږي. دلته به تاسې لږ انتظار ورته وکړئ. چې کله مې انتظار ورته وکړ دلته به اوس ما سره اکاونټ خلاص شي. دغه دی په یوټیوب کې ما سره هغه اکاونټ خلاص شو. زه به اوس دلته راشم، څه شو دې کې ما سره یو شی هم نه ښکاره کېږي، را به شم دغې برخې ته، د یو په نامه چې کومه برخه ده را به شم دغې برخې باندې به زه کلیک ورته واخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته بیا به راشم په همدې برخه باندې به کلیک واخلم. دلته لیکل شوي دي کریټ چینل، صحیح شو، په دې میراج شینواري باندې به ورته کلیک واخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته ګوره اوس دلته ماتې چې که چېرته مطلب تاسې همدا نوم د چینل لپاره انتخابوئ که تغییر پکې راولئ، زه ورته یم چې نه زه پکې تغییر راولم. زه راځم په دې باندې د قلم نشانه باندې ورته کلیک اخلم. په دې باندې چې کله کلیک واخلم زه راځم د خپل چینل ته میراج شینواري نوم ورکوم. میراج شینواری تیار شته، مطلب لیکم ورته میراج خان شینواری، صحیح شو. دغسې چینل ته زه غواړم دا نوم ورکړم. چې کله مې دا ولیکل را به شئ په سیو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په سیو باندې تاسې کلیک واخلئ را به شئ دلته هیډل ته به راشئ، په دې برخه باندې به تاسې کلیک واخلئ او د خپل چینل دپاره به یو لینک تاسې جوړ کړئ چې هغه لینک تاسې کله نور ملګرو سره شیر کوئ نو هغه ملګري ستاسې چینل ته په اسانۍ باندې په لینک باندې راتللی شي او ستاسې چینل سبسکرایب کولی شي. را به شئ په دې قلم نشانه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله کلیک ورته واخیست مطلب زه غواړم چې دې ته ما خپل لینک ولیکم میراج خان شینواري، صحیح شو، لینک مې ورته ولیکم، دا لینک باندې دې زما ته خلک جوین شي. نو راځم زه بیرته په سیو باندې څه اخلم کلیک اخلم. چې کله مې په سیو باندې کلیک واخیست دلته ماتې چې یو تصویر تاسې خپل دغه چینل ته اپلوډ کړئ. را به شئ په دې تصویر برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله کلیک واخیست را به شئ خپلې ګیلرۍ نه به یو تصویر ته څه کوئ انتخاب کوئ. زه لکه راځم دلته ما سره مختلف رنګه تصویران دي، یو تصویر به زه دلته ورته انتخاب کړم چې هر تصویر وشو، خپل یو تصویر به انتخاب کړم یا به د کومې ښایسته جینۍ انتخاب کړم، خو تصویر به ورته انتخاب کړم. را به شم د نوید دغه انځور به ورته انتخاب کړم. سیو ا پکچر باندې به زه کلیک واخلم، صحیح شو. دلته به اوس موږ تاسې سره هغه تصویر اپلوډ شي، دا د اپلوډ شو. را به شئ کریټ چینل باندې به تاسې څه واخلئ کلیک واخلئ. کریټ چینل باندې چې کله موږ تاسې کلیک ووهئ زموږ ستاسې چینل جوړ شو. بیرته راشئ یو برخې ته، یو برخه کې بیرته راشئ په همدې میراج شینواري باندې کلیک واخلئ. چې کله کلیک واخیست ګورئ زموږ ستاسې چینل چې دی هغه جوړ شو، صحیح شو. دې کې یو څو مهم کارونه چې هغه باید تاسې وکړئ. را به شئ په دې قلم نشانه باندې به تاسې بیرته ورته کلیک واخلئ. چې کله قلم نشانه باندې تاسې ورته کلیک واخیسته په دې ځای نه به تاسې کور فوټو ورته اپلوډ کړئ. کور فوټو به تاسې څومره اپلوډ کوئ، لکه زه به تاسې ته وښیم چې کور فوټو باید تاسې په څو سایز کې تاسې ورته اپلوډ کړئ. نو دې ته به تاسې یو تصویر د کور فوټو لپاره هم اپلوډ کړئ، صحیح شو. دا مو دا برخه شوه. په دې برخه کې تاسې سره ستاسې نیم راځي، ستاسې چینل نیم او ستاسې د هینډل راځي، دا دی هغه کوم لینک چې مطلب کوم یو لینک تاسې جوړ کړی دی او دا ستاسې د چینل لینک دی. دې ځای نه تاسې کولی شئ چې دا کاپي واخلئ، دې ځای نه تاسې کولی شئ دا کاپي واخلئ، نور ملګرو ته یې ورسینډ کړئ، هغه به ستاسې چینل ته په دې باندې اسانۍ سره شی کېږي راځي، صحیح شو. دا خبره شوه. ځکه ډسکرپشن یې اډ کړئ. راشئ په دې قلم نشانه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. مطلب دا دی چې په دې برخه کې تاسې څه شی اپلوډ کوئ، په دې چینل کې تاسې څه شی اپلوډ کوئ. زه ورته لیکم دلته تاسې کولی شئ چې موږ سره تخنیکي ویډیوګانې، فني ویډیوګانې، شعرونه، نور شیان هر شی چې تاسې اپلوډ کوئ هغه وګورئ. را به شئ په سیو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. نو په دې ځای کې زموږ ستاسې مکمل څه شی شو، مکمل چینل چې دی زموږ ستاسې جوړ شو. نو اوس د دې برخې نه تاسې کولی شئ دې ته ویډیو اپلوډ کړئ، کریټ ویډیو، هم شارټ ویډیوګانې، هم تاسې یو پوسټ ترې کولی شئ. لکه زه مطلب راځم په دې کریټ باندې کلیک اخلم، صحیح شو. په دې کریټ باندې کله مې چې په کریټ باندې کلیک واخیست زه که چېرته شارټ ویډیو اپلوډ کوم په دې باندې به کلیک اخلم، که چېرته غټې ویډیوګانې اپلوډ کوم په دې باندې به کلیک اخلم، که چېرته لایف له خپل چینل راځم په دې باندې به کلیک اخلم، او که چېرته زه غواړم یو پوسټ وکړم د خپل چینل څخه پوسټ کول نو په دې کریټ پوسټ باندې به تاسې کلیک اخلئ او په دې طریقو سره تاسې کولی شئ چې دې ته ویډیوګانې څه کوئ اپلوډ کړئ.
چې کله تاسو دا کار وکړئ چینل خو مکمل ان شاء الله جوړ شو کولای شئ دې ځای نه تاسو خپل ویډیوګانې منیجمنت کړئ منیج ویډیوز باندې تاسو کلیک واخلئ چې کله تاسو ویډیو دې ته اپلوډ کوئ دلته تاسو سره مکمل راځي صحیح شو دا بله برخه په دې ځای کې تاسو هم کتلی شئ چې د خپل چینل مکمل معلومات وګورئ چې څومره ویوز مونږ اخیستي دي څومره سبسکرایب مو اخیستي ټوټل واچ ټایم څومره راغلی دی کوم هیوادونه مونږ سره ویوز راغلی دا اوس زما اکاونټ نوی دی ټوټل معلومات تاسو دلته په دې کې کتلی شئ ښه اوس راځو مونږ اکاونټ خو دومره جوړ شو په چینل کې نور څنګه سیټینګ مونږ تاسو کولی شو زموږ چینل خو جوړ شو و د دې لپاره به تاسو اوس راشئ خپل کروم براوزر به تاسو څه کوئ راخلاص کړئ دغه کروم براوزر چې کوم یو دی دا به تاسو څه کوئ دا به تاسو راخلاص کړئ کله هم چې تاسو کروم براوزر راخلاص کړئ په کروم براوزر بر سر کې به تاسو ورته ولیکئ چې youtube.com صحیح youtube.com چې کله تاسو ورته ولیکئ په ګو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح شو چې کله په ګو باندې تاسو کلیک واخیست تاسو ته بعد دغه یوټیوب چې دی په دغه شکل سره په کروم براوزر کې به تاسو وکړئ خپل چینل به په کروم براوزر کې تاسو خلاص کړئ را به شئ بیرته په دغه درې ټکو باندې تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح ده په دې 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ لاندې به راشئ او دلته به د خپل موبایل کوم کروم چې دا ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ را به شئ په دې ډیسکټاپ سایټ باندې به تاسو واخلئ دې باندې به ورته کلیک واخلئ چې کله په دې باندې تاسو ورته کلیک واخیسته نو موږ تاسو سره به دغه کروم براوزر یا موبایل کوم چې دی دا به موږ تاسو سره ډیسکټاپ سایټ ته واوړي نو د یعنی کمپیوټر په شکل سره به موږ تاسو سره دا راواوړي خدا دی دلته ما سره هغه چینل خلاص شو خپل چینل دی تاسو کوشش وکړئ چې چینل ځان سره دلته څه کوئ چینل تاسو دلته ځان سره خلاص کړئ په دې کې به تاسو بیا داسې د دوه ګوتو په واسطه به دا کلیک واخلئ داسې په دې باندې چې کله تاسو کلیک واخیسته دا به ځان ته داسې رانږدې کړئ د دوه ګوتو په واسطه را به شئ دلته به څه واخلئ په ویو یو آر چینل باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح شو په دې خپل چینل په باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک واخیسته دا به بیرته د خپلو ګوتو په واسطه د دوه ګوتو په واسطه به دا تاسو بیرته شاته بیک واخلئ صحیح ده دواړو ګوتو په واسطه کولی شئ دا تاسو ریورس کړئ یا شاته کړئ ښه اوس به راشئ دلته به په کسټمایز چینل باندې تاسو واخلئ کلیک واخلئ کسټمایز چینل صحیح شو کسټمایز چینل باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک واخیسته تاسو یوټیوب سټوډیو ته به خولي یوټیوب سټوډیو وروسته ډایرکټ تاسو په کروم براوزر کې دغه سټوډیو راخلاصيږي د دې یو څه مهم سټینګونه دي چې هغه سټینګونه به تاسو وکړئ د خپل چینل لپاره اوس را درو موږ سره دا سټوډیو راخلاص شي ها دا د موږ سره سټوډیو راخلاص شو دلته لیکل شوی دی لیټس گو په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ په لیټس گو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح شو چې کله په دې باندې تاسو کلیک ورته واخیستم لومړی خو دا چې په دې ځای کې تاسو سره مطلب ستاسو یوټیوب چینل شو کوي چې په دې ځای کې ستاسو سره ستاسو چینل مونوټایز دی آیا مونوټایز نه دی په دې ځای کې به تاسو سره ښایي خو دا به څنګه معلومو د هغې د ټولو کارونو نه مخکې به تاسې لاندې راشئ په دې برخه کې به اخر ته راشئ په اخري برخه کې موږ تاسو سره یو وړوکی سیټینګ علامه راځي په دې ځای کې تاسو کتلی شئ سیټینګز علامه ده دا وړوکی نشان اخر ته به راشئ دا موبایل به ځان ته زوم کوئ راوشئ په دې سیټینګ علامه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله کلیک واخیسته په دې کې بیا تاسو څه وکړئ په دې کې به تاسو په دې دویم باندې کلیک ورته واخلئ چینل برخه باندې صحیح شو په دې چینل باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله چینل باندې تاسو ورته کلیک واخلئ تر ټولو لومړی به تاسو څه وکړئ تر ټولو لومړی به تاسو په دې برخه کې ملک انتخاب کړئ د افغانستان به دلته نه انتخابوئ دلته به کوم یو ملک انتخابوئ دلته به هغه ملک انتخابوئ په لومړي سر کې به تاسو اکاونټ ټول په څه جوړ کړي د افغانستان په نمبر هر څه به تاسو سره په افغانستان کې خو د مونوټایزیشن دپاره چې تاسو تر څو پیسې شروع شي دلته به تاسو بل ملک انتخابوئ په دې ځای کې صحیح شو په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې کله تاسو کلیک واخیسته په دې باندې د نشانه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح شو دې باندې زه راځم کلیک ورته اخلم په دې باندې په دغه شکل سره کلیک واخلئ دلته مختلف ملکونه راځي صحیح ده چې هر ملک ستاسو خوښ وي هغه ورته انتخاب کړئ خو تر ټولو غوره خبره دا ده چې تاسو یونایټډ سټیټ یا امریکا انتخاب کړئ زه راځم یونایټډ سټیټ مې انتخاب کړه صحیح شو یعنې امریکا مې انتخاب کړه بیا دلته راشئ ایډوانس سیټینګز په صحیح شو په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ کله چې په دې باندې ورته کلیک وکړه دلته څو مهم شیان دي چې هغه به تاسو ترسره کړئ د خپل چینل لپاره دلته به تاسو په دې کې به لاندې اخر ته راشئ دا یو څه داسې راځي چې مطلب موبایل کې کله چې دغه سیټینګ تاسو کوئ یو څه جام کېږي نو په قرار سلو تاسو په دې کې دا کارونه څه کوئ راخلاص کړئ په دې کې داسې لاین طرف ته راشئ دا بیا ځان ته داسې رانږدې کړئ چې کله رانږدې کړئ په دې کې به دا برخه انتخاب کړئ صحیح شو یعنې نو سیټ دس چینل یعنې مطلب دا دی کله چې تاسو دا نو انتخاب کړئ مطلب زموږ ویډیوګانې
یعنی د ماشومانو د مطلب د هر چا د کتو دپاره کله چې تاسې یس انتخاب کړئ مطلب زموږ ویډیوګانې د ماشومانو د کتو لپاره نه دي هغه خو دلته تاسې کوشش وکړئ چې همدا نو انتخاب کړئ بس نو چې انتخاب کړو بس صحیح برابر تاسې سره راغلی دی صحیح شو په دې کې لاندې نور داسې خاص سیټینګ نشته دی صحیح شو په همدغه شکل د څنګه چې ما کړی دی په همدې شکل سیټینګ وکړئ بیا دلته په دې برخه باندې بیا تاسې راشئ کلیک ورته واخلئ صحیح شو په دې برخه باندې چې کله تاسې کلیک ورته واخلئ دلته څو مهم شیان دي چې هغه باید تاسې وکړئ دلته د وریفیکیشن دی چې تاسې باید وکړئ دا درې واړه دغه تاسې باید انیبل شي او په دغه شنه خط باندې چې څه ډول دي په دغه شکل باید تاسې سره راشي کله چې دا کارونه تاسې وکړئ بیا راشئ په سیو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په سیو باندې کلیک واخلئ تاسې د هغه یوټیوب چینل سیټینګ چې هغه ټول وشو صحیح شو کله چې تاسې د خپل یوټیوب چینل سیټینګ وکړو ودلته نور مهم خبره دلته به تاسې راشئ په دې ځای کې به تاسې سره دا ډالر نشانه چې ښکاري په دې ځای کې به تاسې سره یو ډول اصول دغه شي چې څلور زره واچ ټایم تاسې پوره کړئ او زر سبسکرایبر تاسې پوره کړئ بیا تاسې کولی شئ له یوټیوب نه څه وکړئ پیسې وګټئ رابشئ دا به رانږدې کړو دلته تاسې دا ډالر نشانه چې کله کلیک واخلئ بیا دلته تاسې کله په دې سیټینګ کې امریکا انتخاب کړئ بیا دلته تاسې سره دا ډالر نشانه راځي او دلته تاسې ته لیکي چې مطلب 4 زره واچ ټایم او زر سبسکرایبر برابر کړئ د هغې بعد تاسې یوټیوب چینل نه پیسې شروع شي بیا دغه راشئ په دې برخه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ دا چې کومه برخه ده دا وینئ دا برخه په دې باندې تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په دې برخه باندې تاسې ورته کلیک واخیسته نو اوس موږ تاسې ته د چینل هغه مینیو په دغه شکل سره راوړي صحیح شو اوس تر ټولو مهمه خبره دا چې کله مطلب تاسې غواړئ چې اپلوډ ویډیوز ستاسې په سر کې راشي او مشهوري ویډیوګانې تاسې سره راشي نو دې ځای نه تاسې ایډ سیکشن څخه تاسې کولی شئ چې اوس شی ایډ کړئ لکه اوس مثال په طور سره زه تاسې ته وښیم زه راځم خپل یوټیوب چینل را خلاص کړم ګورئ زه تاسې ته وښیم زه راځم خپل یوټیوب چینل څه کړم را خلاص کړم ګورئ تاسې د زما چینل لیدلی شئ ګورئ دلته ما څه کړي دي لومړي سر کې چې کله زما چینل ته څوک را داخل شي لومړی هغه ویډیوګان چې فاریو کې راځي مطلب هغه خلک ډېرې ګوري نو دلته ورسره راځي په دویم بیا چې په دې چینل کې لاندې مخ ته راشي په دې ځای کې هغه ویډیوګانې زما هغه ته مخې ته راځي چې ما تازه اپلوډ کړي اوسي که نه یا 10 ورځې مخکې یا 20 ورځې مخکې ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي اوسي بیا په اخره کې هغه ته هغه ویډیوګانې راځي چې تر ټولو زیاتې کتل شوي زما په چینل کې پاپولر ویډیوګانې هغه ته مخې ته راځي نو په دغه شکل سره مطلب تاسې په دې کې دا ایډ سیکشن کې تاسې دا جوړولی شئ ایډ سیکشن څنګه جوړولی شئ رابشئ همدغه کوم سټوډیو چې موږ تاسې را خلاص کولو په دې کې تاسې کولی شئ ښه په دې کې ګوره دې کې تاسې ته ښکاري دا به تاسې ځان ته رانږدې کړئ ایډ سیشن په ایډ سیشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله تاسې په دې باندې کلیک واخلئ ګورئ دې کې مطلب لومړي سر کې ما سره څه راغلی ما تیار ایډ کړی فاریو ویډیو هغه ویډیوګانې چې فاریو کې زما روانې اوسي صحیح شو بیا مې انتخاب کړي چې هغه ویډیوګانې دې زما په چینل کې په هوم کې ما شو شي چې ویډیوز مطلب زه تازه اپلوډ کوم صحیح شو هغه ویډیوګانې زما شو کېږي بل پاپولر ویډیوز مشهوري ویډیوګانې چې کومې دي په ترتیب سره زما راغلي دي هغه دې شو شي زه اوس بل دلته راځم په اخر کې یو بل اپشن اضافه کوم شارټ ویډیوز صحیح شو په شارټ ویډیوز باندې زه کلیک اخلم صحیح شو چې کله مې شارټ ویډیو باندې کلیک واخیسته ما سره په اخر کې څه راغی دلته شارټ ویډیوګانې هم راغلي دا برخې تاسې جوړ کې کولی شئ بیرته مطلب کومه برخه ریمیو کوئ راشئ په دې برخه باندې په دغه شکل کلیک واخلئ دلته ورسره راځي 3 ډاټ یا 3 ټکي ورسره راځي په دې 3 ډاټ باندې تاسې کلیک واخلئ او ریمیو سیشن باندې کلیک واخلئ هغه سیشن چې دی کوم یو دی هغه ستاسې له چینل څه کېږي ریمیو کېږي دلته بله برخه د موږ سره په دې باندې چې کله تاسې کلیک ورته واخلئ کله په دې باندې تاسې کلیک واخلئ په دې کې تاسې کولی شئ چې خپل چینل ته څه اپلوډ کړئ مطلب تاسې ورته اپلوډ کوئ تصویر ورته اپلوډ کوئ همدارنګه کور فوټو ورته اپلوډ کوئ له دې ځای نه تاسې کولی شئ او دلته مطلب ویډیو واټر مارک نه مطلب څه شی دی مطلب چې کله هم تاسې دلته یوه لوګو په دې کې اپلوډ کړئ ورته نو دلته چې کله تاسې ویډیو اپلوډ کوئ په اتومات شکل سره بس تاسې د ویډیو په کونج کې هغه لوګو تاسې سره د هرې ویډیو کې راځي نو دا هم کولی شئ په همدې طریقې سره صحیح شو او چې کله اپلوډ کوئ په دې برخه باندې کلیک واخلئ اپلوډ که چینج کوئ چینج ریمیو کوئ ریمیو صحیح شو چې هر شی تاسې پکې کوئ هغه تاسې په اسانۍ سره پکې کولی شئ بله مهمه خبره بیسیک انفو موږ سره څه ډول کار کوي راځي بیسیک انفو باندې کلیک واخلو په بیسیک انفو کې موږ تاسې کولی شو چې هم نیم ولیکو یو لینک ځان دپاره جوړ کړو صحیح شو لینک خو تر ټولو مهمه خبره لینک دی لینک اچول نه مطلب څه شی دی لکه مطلب د لینکس ما سره راځي کنه دلته ما اچولی د خپل فیسبوک پیج ګوره دا څنګه موږ سره څنګه کار کوي زه راځم خپل چینل ته
خپل چینل اباوټ ته زه راځم. صحیح شو. چې کله مې اباوټ باندې کلیک وکړ ګوره دلته ما یو لینک اچولی چې زما فیسبوک پیج ګوره دلته فیسبوک هم سره راغلی. چې کله تاسو غواړئ په دې برخه کې لینک واچوئ دلته تاسې خپل لینکونه واچوئ چې زما ټیلیګرام چینل دا دی، زما واتساپ چینل دا دی، زما فیسبوک آی ډي دا ده، زما انسټاګرام اکاونټ دا دی، زما ټیک ټاک په دې کې تاسو کولی شئ هغه لینکونه واچوئ. لینکونه به څنګه اچوئ؟ تاسې به راشئ همدلته به بیسیک انفو ته راشئ. صحیح شو. بیسیک انفو ته چې کله تاسې راغللی دلته به په لاندې خیر کې به تاسې راشئ ځکه کې لیکل شوي دي ایډ لینک. په دې ایډ لینک باندې به تاسې څه ورته واخلئ؟ کلیک ورته واخلئ. چې ایډ لینک باندې تاسې کله کلیک ورته دلته لکه مطلب زه ورته لیکم زما ټیلیګرام مطلب ټیلیګرام چینل لیکم که نه ټیلیګرام چینل. صحیح شو. چې کله مې ټیلیګرام چینل ولیکل او دلته به زه د خپل ټیلیګرام چینل څه شی واچوم؟ لینک به واچوم. زه راځم د خپل ټیلیګرام چینل لینک له ټیلیګرام را کاپي کړم. تاسې ګوري هغه لینک ما دلته واچو. صحیح شو. چې کله مې لینک واچو بیرته به تاسې راخلی په دې بهر به یو کلیک واخلی. صحیح شو. بهر هم چې څنګه کلیک واخیسته هغه لینک تاسې سره په اتومات شکل سره څه کېږي؟ ایډ کېږي ټیلیګرام چینل. بیا ایډ لینک باندې تاسې کلیک واخلی، واتساپ چینل لینک، واتساپ ګروپ لینک، هر شی چې تاسې اچوئ په دې کې تاسې کولی شئ په اسانۍ سره واچوئ. بیا اخر کې تاسې راشئ په دې پبلش برخه باندې تاسې کلیک ورته واخلی. پبلش برخه باندې. صحیح شو. چې کله په پبلش برخه باندې تاسې ورته کلیک واخیسته نو دا کوم شیان چې تاسې پکې ایډ کړي دا به پبلش شي. صحیح شو. دلته موږ ټیلیګرام چینل نوی اضافه کړ. زه راځم بیرته خپل چینل ته ګوره زه ګورم چې آیا ما سره دلته څه شی اضافه شوی که نه. زه بیرته دوباره دې باندې بهر کلیک اخلم بیا راځم ګورئ په دې کې څه شی وشو ما سره ټیلیګرام چینل هم اضافه شو. چې کله یو کوم کس زما ټیلیګرام د زما یوټیوب چینل ته راځي هغه ته به زما دغه ټیلیګرام چینل او د فیسبوک پیج او دا شیان هم راځي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې مکمل یوټیوب چینل ځان دپاره څه کوئ جوړ کړئ. کله چې تاسې یوټیوب چینل جوړ کړئ د هغې نه بعد به تاسې یو مهم کار دا وکړئ چې یوټیوب سټوډیو په نامه دا سټوډیو به تاسې له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسې دا سټوډیو ډاونلوډ کړئ په دې کې تاسې کولی شئ چې ټول معلومات وګورئ. صحیح ده. مطلب څومره سبسکرایب تاسې اخیستی دي، څومره واچ ټایم تاسې کړی دی په تیر 28 ورځو کې، مطلب تاسې څومره ویوز اخیستی، څومره واچ ټایم، څومره پیسې تاسې ته ګټه شوې ده، څومره سبسکرایب تاسې اخیستی ده. هرې ویډیو ټول معلومات تاسې په سټوډیو کې کتای شئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شوي که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې د یوټیوب چینل اړونده کولی شئ په کمنټ کې راته وکړئ. انشاءالله بیا به زه د همغو پوښتنو مطابق تاسې ته ویډیوګانې جوړوم. ډېره زیاته مننه.